د قیامت دروازې بیان په دقیق مخکینی آیاتونو کې مو شو چې د قیامت ورځ راشي او د حقیقت سترګې کولو شي نو دوی به ووایي چې خدایه پاکه موږ واپس کړي او موږ به نیک عمل کوو څنګه چې بل ورځنی آیات کې قسمونه به وخوري الله ته قالوا بلا وربنا بالکل خدایه هر څه ښکاره شو او زموږ د ستا په خپل رب باندې قسمي چې دا حق دی نو الله بار بار دوی ته د قیامت دا منظر ښیي چې د قیامت ورځ را روانه ده او دا دې لپاره چې تیاری وکړئ تاسو دا د الله احسان دی چې بار بار د یاد څیز موږ ته کوي چې زموږ دپاره یو سخت ځای دی او د هغې د تیارو توفیق انسان له الله دنیا کې ورکړي نو دا د الله احسان وي چې بار بار د دې دا بیان کړي لکه څنګه صورت رحمان کې د قیامت بیان دی او د قیامت هغه سخت خطې ښیي الله یعرف المجرمون بسیماهم فیؤخذ بالنواصی والاقدام تندو باندې به پیژندي شي مجرمان او بیا سر به له الله وي یو ځای کوم بیا الله وي الله د کم نعمت شکریا نو دا خو سخت د قیامت وخت دی د نعمت موږ ته الله رب العالمین مخکې نه دا دغه ښیي چې ګورئ دا ورځ را روانه ده نو یو انسان ته چې ته د مخکې نه یو د خطرناک څیز خبرداری ورکړي دا احسان وي نعمت وي او که نه وي دغه شان الله بار بار دلته دغه کوي چې قیامت ورځ را روانه ده او هغه کسان چې کوم د الله د آیاتونو تکذیب کوي دا ګوره ډېر لوی تاوان کې پراته دي بیا به ډېر وایې چې موږ واپس کې او قیامت بالمشاهده ووینې نو بیا واپس کېدل هم نشته دنیا ته دا یاد ساته اعتبار ایمان بالغیب لدی او دغه خبره بار بار الله ذکر کوي چې ګوره دا خبره یاد ساتئ دا را روان دي که په سترګو ووینې بیا د ایمان بالمشاهدې هېڅ حیثیت نشته نو بیا د آیاتونو کې الله رب العالمین د قیامت دغه کوي چې ګوره تاوان او برباد او تباه و برباد دي هغه خلک چې څوک نسبت د الله رب العالمین آیاتونو ته تکذیب کوي دا تباه دي او قیامت پر راشي او څنګه قیامت پر څنګه دا نه چې یاره تا په پته مخکې نه ولګي چې قیامت راغله قیامت به ناګهانه راځي ناګهانه حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة ناګهانه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې داسې ناګهانه به چې نوړی به یو انسان اغیشتي نوړی او د خولې ته به یې راسئ چې قیامت به راشي نوړی به مو نه راسئ یو سړی به یې لګیا وي کپړې به ګنډي کپړې به ځاله د مجازي نه الي داسې کپړه به خوره شوي او دغه کپړې ګسکولو ته د کپړې غونډولو ته هم جوړ نه شي حوض به تیارېږي او رسول الله مبارک وی هغه تیارېدو دوران کې حوض خلک د دې لپاره چې زما بوبه پکار وي دغه پکار وي حوض به لا نیمه کې وي چې قیامت به راغلی وي نو د قیامت راتګ دا ناګهانه چې ناګهانه دی نو مخکې نه وته ځان تیار ساته بیا د حسرتونو ګورئ هېڅ اعتبار نشته څنګه چې دلته وایي یا مونږ افسوس نه دی او مونږ ډېر په کوتاهۍ کې پراته وو د دې بیا هېڅ دغه نشته او بیا د قیامت په ورځ دا خپل بوجونه دا به دې په دې شا باندې الله وي اغېشته وي او د الله دربار ته به روانې څه بوج د ګناه دا بوج به دې اغېشتي په سر باندې په سر کړي به دې د الله دربار څنګه چې د رسول الله مبارک حدیث هم دی چې کله انسان د قبر نه پاسي نیک عمل دی د نیک عمل به دا فایده وي چې دا نیک عمل به خشته شکل کې راشي او ته ته به دا خپله شاخ کته کي دی به ورته وایي څوک یو زه ستا نیک عمل یم دنیا کې زه په تا باندې سور او تا هغه خواهشات نفساني دې دبو کړو او زه دې اوچت کړو ما نیک عمل خوب ډېر ښه شي
خو چې کله د الله نوم به واغېسته به راپاڅېدې. روژه ډېره سخته وه خو چونکې تا هغه برداشت کړی دی او هغه دنیا کې د په خپل سر هغه غم وړو، اوس په موږ ستا دا غم وړو. نو نیک عمل خشته شکل کې راشي ورسول شي، او بد عمل چې چا کړی وي د قیامت په ورځ به رسول الله مبارک یو بد شکله حیوان او یو بد شکله شي جوړ شي، چې د قبر نه راپاسي هغه به ول په دې اوږو باندې سور شي او صبح د الله صدې به دوی ته څوک وي زستا هغه بد عمل یم وهم يحملون اوزارهم على ذل. رسول الله مبارک بیا د آیات تلاوت. نو دا د قیامت دا ورځ را روانه ده او دغه خبرې به کېږي. بیا الله په دویم آیات کې وایي چې ګورې د دنیا په دې ژوند باندې دوکه نه شي، دا صرف لوبې او ټوکې دي، او کامیاب هغه سړی دی بهترین کور د آخرت دی، او دا د چا دپاره؟ د متقیانو دپاره چې څوک د الله لري. ولې په ځان کې عقل نه راولي الله؟ او بیا دې دوه آیتونو کې نبی علیه السلام تسلي ده، هغه راته بیا هلته ویل قد خسر الذین، یقینا په نقصان کې پروتي دي څوک؟ الذین کسان کذبوا چې دروغ یې ګڼلي دي بلقاء الله، ملاقات د الله سره، چې زه به د الله سره ملاوېدل نشته. وما نحن بمبعوثین، نو ملاقات ته څه وي؟ مونږ د دنیا دا ژوند دی او د آخرت ژوند شته نه چې بیا دې مونږ راپاڅو، او خو د آخرت ژوند مونږ نه منو. نو څه نو دغه بلقاء الله، ملاقات د الله د دروغ نسبت ته کوو حتی تر دې پورې اذا جاءتهم چراغ رابش دوی ته الساعة قیامت، خو قیامت په څنګه راځي؟ بغتة ناګهانه، مرد داغې دغه وکړ چې ناګهانه به وي، نوړې به دې لاس وي خولې ته به ونه راسې. دغه وخت کې قالو دوی به وایي یا حسرتنا، های افسوس د موږ دپاره علی ما په هغه څیز باندې فرطنا فيه، فرط چې په کوتاهۍ کې چولو فیها د هغې باره کې، د فیها دا ضمیر دنیا ته موږ راجي کو نسبت نه پیدایي چې موږ خو افسوس د موږ دپاره چې موږ په کوتاهۍ د دنیا کې پراته یو، موږ چې بس دا دنیا ده، او که د فیها دا ضمیر قیامت ته دغه کو نو قالو دوی به یا حسرتنا، های افسوس د زموږ دپاره علی ما په هغه څیز باندې فرطنا چې کوتاهۍ کې اچولو موږ ځان فیها د هغې باره کې د قیامت باره کې، موږ سره سره دا منه نه. وهم يحملون، وهم او دوی يحملون اوچت کړي به وي اوزارهم، اوزار جمع د وزر، د وزر دون بوج ته وي، ملا ته نه ګناهونه دي، بد اعمال دي. يحملون اوچت کړي به وي اوزارهم خپل بوجونه علی ظهورهم په خپلو شاګانو باندې. الا حفظتني وره خبردار، اعلان وره ساء ما یزرون، ساء ډېر بد دي ما یزرون، کوم بوجونه چې دوی اوچت کړي دي ډېر بد دي ځکه چې د نقصان نه ډک دي. وما الحیات الدنیا، ندی ژوند د دنیا الا لعب مگر لوبې دي، ولهو او بې فایدې څیزونه دي، ټوقې دي، لوبې ټوقې د دنیا ژوند دی. څنګه لوبې ټوقې د دنیا ژوند دی؟ یو سړی به وي بالفرض به لګیا دی خپل کور به والم، یو مثال به راته دا کړ، کور جوړوي سیمټو پسې او کروشو پسې او یو پسې یو بل سودا د منصوبې دي، دا به کوم دا به کوم دا به کوم، بازار ته وتې دی چې بازار کې هلکه خبر راغی پلان کې اخوان ته د سیمټو په دوکان کې ما وتی. نو دا لوبې ټوکې نه دي، کور جوړوم هغه پخوا به ماشومانو مونږ لګیا به د شګو کور همدغه کړو، بس ناګهانه به روان کړه، ولې لوبې کوو؟ دغه د دنیا هغه ژوند وي، هر څه پاتې دنیا په دې ژوند ته دغه اوره کېږي. وما الحیات الدنیا، ندی ژوند د دنیا الا لعب مگر لوبې دي، ولهو نو ټوکې دي، بې فایدې څیزونه دي چې ځان دې پکې ورغرق کړه او الله دې ایر کړه، نو بس بیا ټول بې فایدې دي، لوبې ټوکې دي. وللدار الاخرة، او خامخا کور د آخرت خیر ډېر بهتر دی، خدا د چا لپاره؟ للذین، د هغه چا لپاره یتقون چې د الله نه یریږي، ځان د ګناه نه ساتي. افلا تعقلون، الله ولې د عقل نه کار نه اخلي؟ عقل ذهن سوچ کې راولې که نه دي سر کې مقل راولې
د دنیا جون اسم نه د آخرت د جون د پاره تیاری دی د لږ جون د دې دنیا باندې د آخرت هغه عظیم او لازوال جون ولې ز خرابو رسول الله صلی الله علیه وسلم بدا خبره کولې ویتا کافرانو دا غوی د طرف نه بس دغه مقابله رسول الله مبارک ته تکلیفونه او د قشان داغه خبره مقابله کول نو دې آیت کې الله رب العالمین نبی علیہ السلام ته تسلی ورکړي او د نور خلق لا زجر او توبیخ هم ورکړي نبی علیہ السلام د پاره تسلی ده د کفارو د پاره زجر ده سوی رسول الله مبارک ته قد نعلم یقینا نعلم منت معلومه ده چې انه بشک خبردار لا يحزنك الذي خامخا خفقوي الذي اغا خبره اغا خلق يقولون چوي فانهم بشک منخو لا يكذبونك سا تکذیب نکو تا دروغ نکو ولكن الظالمين مگر ظالمان بآيات الله دایاتون اللہ تعالی یجحدون انکار کوي اصل کی خبر ادا سے بعض روایاتو کی راضی په کافرانو کې لوی سخت کافران هغه مختلفو یو پکې احنس ابن شریق دی یو ځل ابو جهل لراغه او ابو جهل ته وی چې یا با حکم اخیری فیصله پاغه لا ان آرڈر والا اخیری فیصلہ باغ کولو ځکه به وته ابل حکم وي د فیصلې پلار اخیری فیصلہ باغ کولو ابو جهل خو ته چاله وي دا وته رسول الله مبارک او د مسلمانانو نو ابو جهل راغی د احنس ابن شریق او ته وی یا رسول قشتنا او زموستانه علاوه تحت یو خبره کوم د زړه براته داوي او پرشتیا به راته وي چې محمد صلی الله علیه وسلم په دې خپل دعوت کې په دې خپل خبر کې رښتون کې دی او کنه تاسو الله په ذات کې دا ټول تفاصیل دالي کې دی آیات دلان دی او ابو جهل وتوی چې زموږ د قسم په خپل رب باندې چې زه د زړه دا خبره کوم د زړه نه چې دا محمد صلی الله علیه وسلم صادق دی امین دی او چاته دروغ نه دی ویلي بالکل چسی وی دا رښتیا وي نو بیا وی ځکه وسره پدې دغه د چې یو خو چې دا د سروري د الله دان موږ او دیم نمبر دا چې ارسو لیډری او ارس سرداری په غشته ده د قریش له خلکو او بني هاشم غشته ده د حاجانو خدمت دوی غشته دي د زمزم خدمت دوی غشته دي سرداری دوی ته میلو شو وی په دغه وجه مې وسره دغه د نور په د زړه نه دا کوم چې دا صرف جان نه خو نه ایمان نه وی ہے او بخکاره باندې اقرار باللسان و تصدیق بالقلب تقریبا یو په زړه نه بنداره کې نو رسول الله مبارک تدایتنا الله نازل کړل چې دا ظالمان دي دوی ستا تکذیب نه کوي تا نه خپه کوي لیکن انکار د آیاتونو د الله نه کوي نو ته په دې مخه خپه کېږه الله رب العالمین د دینه محکم د قشن پیغمبرانو خپل قوم ته بلګیاو او وی ته هم تکلیفونه رسیدل خو وی به صبر کو په اعلی چې دروغ به هم کول او تکلیف به وته راسو تر دې چې زموږ امداد وته راغی او الله وی خپل فیصله ورې نه بدلو خپل کلمات نه بدلو تا ته هم امداد راځي مقشان بدوی الله را حدیث او مقشان شو و دې آیاتونو کې رسول الله مبارک تسلی الله ورکړي قد نعلم یقینا منتفطا انه لا يحزنك الذي بشك خامخا خفقی تعالی الذي اغ خبر یا کسان یقولون چوی فانهم بشک من لا يكذبونك تا دروغ جن نگو ولكن الظالمين لیکن دا ظالمان بآیات الله ہدایتنا تعالی یجحدون انکار کوي ولقد كذبت او پتا کی سرا د دروغ نسبت کو رسول پیغمبران ته من قبل کسان وعده خپل قومونو کسانو
فصبرون وی صبر کو علی ما پاغ سبانی عذبوا چې درو بغړلی شي و اوذو او تکلیفونه به ورسول حتا تر دې پورې اتاهم نصرنا چراغ زمونږ امداد غویتا مختلف پیغمبرانو ته وګوره زمونږ امداد مسلې شو او نن څه خبره ده نو مؤقت شان چې امداد مې کړی نن ما خبره ده ولا مبدل لکلمات الله او نشي اس کله بدلی دن کی کلمات الله خبر د الله خبره چرته نه بدلیږي او مقشان به امداد کو او کړین دي د قشان ان لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا څنګه چې نور پیغمبر راسه تام کوم او سورۃ مجادله کې كتب الله لاغلبن انا ورسلی او دغه شان سورۃ الصافات کې متعلق وي ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون نو زما خبره نه بدلېږي امداد به کوم او مقشان شو دغه ظالمانو خلاف په بدر کې د رسول الله مبارک امداد الله وکړو چې کوم وعده وسره کړی و او کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د بدر په موقع چې څنګه د امداد دا خبره ده نو رسول الله مبارک د بدر دا جهاد نه مخکې چې کله راغون شو په بدر کې رسول الله مبارک خپل صحابه ته وی ګوره الله به ما سره داسې امداد کوي چې پلان کې کافر بدل ته پروتي پلان کې بدل ته پروتي پلان کې بدل بخاری شریف کې حدیث دی دلته به پروتي یو صحابي قسم دي چې څنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم کم زین یقول یو انچم داغه نه فرق وا کافر التبرو الله امداد وکړه الله دې مستا امداد وکړه او بیا یو پیری قلیبی بدر وته وي اوس هم شفاعت دې باندې باترومونه جوړ کړی څه کالم زوړاله باترومونه به په پروساله بدر یو ناشنا زه یاره خدای پاکم بوت دې یقین په خدای وکړه هر کال چې لار شم بدر تخابه غازه یو عجیبه کیفیت یې الله په خدای یقین صرف دیار صحابه دي او هغه مخبره ته چې کله ودرېږي د بدر هغه میدان کې ودرېږي د سړي په دې بدن باندې ویښتو ودرېږي او د رسول الله مبارک هغه جمعه په مسجد عریش چې کوم ځای کې ناست باندې باندې جمعات کې کېنه عجیبه کیفیت نو بدر کې الله رب العالمین امداد وکړي ولا مبدل او نشي بدلیدون کی لکلمات الله خبر الله تعالی ولقد جاءك او رسول الله مبارک ډیر تسلی پدا کې الله وي ولقد جاءك راغلی تا من نبأ المرسلین واقعات خبره د مخکینی پیغمبرانو څنګه چن وسر کړی دا قران کې خپل ذکر دي څنګه امداد نکړي دي وی تسلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د نبی علیہ السلام باندې خبرو ضرورت لوی تسلی ورکړو د دغه ظالمانو خلاف په الله د غیب دادم کو او حوصله برابر صدق الله مولانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا